الرحمن الرحیم رابسو تیرز خو موږ تاسې سامف وویلی د دغه سامف زه تاسو ته یو بل مثال وایم. سامف ګورئ، سامف یوازې دا معنا نه ده چې تاسو موږ ته یوازې ویل چې مشخص خانې لکه پرون چې موږ ته جمع کړی بله سامف کې تاسو کولی شئ چې مشخصې خانې جمع کړئ، مختلف جدولونه ورته جوړ کړئ. مثلا که تاسو راسئ فرض که ځینې خلک تا ته وایي ته ما ته وښیې چې په دغه میاشت کې څومره سودا سوې ده، په دغه میاشت کې څومره سودا سوې ده، په دغه میاشت کې څومره سودا دا دلته کول شو. یا ما ته وایي چې ته ما ته وښیې چې د ورډ څه څو پیسونه راغلي دي، د ایکسل څه څو پیسونه راغلي دي، د دا څو پیسونه راغلي دا چې موږ کوو دا دلته کول شو. مثلا فرض که زه دلته راځم یو جدول جوړوم، په دې ځای کې نمبر ورکوم، دلته نیم نوم یې لیکم، دلته فادر نیم لیکم، دلته مثلا عیني به د دغه زر څه به نومانه کاپي کړو، باره به نو زموږ وخت نه نیسي. نوم یې ستا د پلار نوم یې ستا پروګرام یې هم داري خپله ستا کنټرول سی کاپي او په دې ځای کې م پیسټ کړئ. ما دلته نوم ولیکئ چې معنا دغه شماره ده، دا یې نوم دی، دغه پروګرام دی، دا هم داسې راکاش کړئ. نوم یې سو، وظیفه یې سول، پروګرام سو. زه دلته اماونټ لیکم چې د ای ډبل ایم او یو ان ټي څو داخله موږ ځینې واستله. په دې ځای کې زه ډیټ لیکم چې په کوم تاریخ ده دا داخله کړې ده. دلته تاریخونه لیکل کېږي. اوس زه غواړم چې داسې یو جدول جوړ کړم کله چې دغه پروګرامونه چې راځي ما ته چې پروګرامونه خپله جمع کېږي چې دغه پروګرام دونه پیس راغلی، دې پروګرام څه دونه پیس راغلی، نو زه دلته راځم په دې ځای کې لیکم مثلا چې لیکم د پروګرامونو نوم لیکم. زه چې اوس د پروګرامونو نوم لیکم ګور راسئ دا ځینې اسانه شان زه درته وایم باره ستاسو به سر څه خلاصوئ. زه غواړم چې دغه پروګرامونه دلته راته ولیکل سي. زه په پیل چې دا نو کوم پروګرامونه دي دا ډېر مهمه خبره دی. وخت چې موږ دا پوهنتون دی چې لیمس راپور ما جوړوي ما دا رقم کوي زه راولم دا مې ټول کاپي کوي. اوس چې زه د هر مضمون لیکم کیدای سي 50 شپېته مضمون وي، کیدای سي معنا دا پروګرامونه 15 یو لیکم زور غواړي. ما څنګه وکړل د هغه مې ټوله را کاپي کړه. اوس خو نو ورډ څو وار راغلی دی، ایکسل څو وار راغلی وه، ما څه چمپه وکړي. زه رالم په دې ځای کې ما ورته ویل چې ریموو ډوپلیکیټ. ریموو ډوپلیکیټ معنا دوه یو رقم شان ځنیز که یونیک یې راته پرېږدي. دا دی اکسس یې یوازې راته پرېښوئ یعنې اکسس چې لس وار راغلي هغه لس وار یې ډیلټ کړي، ساده یو وار یې راته ولیکئ. دغه اسان لار چې اوس زما څه لیکل نه غواړي. او دا چې زه اوس غواړم زه داسې غواړم چې په کلمو کې په دې شیټ کې راولم، په چیش کې داسې په دغه هره را کې جلا چې د اف په کالم کې راسي، د جي په کالم کې راسي، دغه رقم دا به تاسو راولاړ سئ، دا شیټ به کاپي کړئ در سره، دا لیکنه به چیش کې انتخاب کړئ در سره، کنټرول سی کاپي کړه. کله چې تاسې کاپي کړله بیا په کم ځای کې غواړم مثلا فرض کړه زه دلته غواړم ولې دلته چې زه غواړم د چیش په شکل یې غواړم ټرانسپوزوم یې چې ته ما ته دا چیش که راته راګان یې راته راولی په چیش کې راته راوستئ په را کې راوستئ. اسانه سوه. اوس زه غواړم چې زه د چیش پروګرام دغه پیدا کړم، د هر پروګرام مجموع فیس راته معلوم سي. دا د سم فنکشن دی. دلته لیکم مساوي سم جمع که اف کوس خلاص. نو زه ورته وایم همته ما ته رینج دی چیش راته راولي رینج معنا څه رینج هغه ځای ته ویل کېږي چې زموږ قیمت لیکل سوی. زه اکسس پیدا کوم، اکسس په کوم ځای کې لیکل سوی په پروګرام کې وه، نو زموږ دپاره پروګرام رینج دی کاما. بیا دی زما ته وایي کرایټریا ستا شرط څوک دی، څوک غواړې کوم پروګرام پیدا کوم، اکسس پیدا کوم دا کاما. بیا دی ما ته وایي سم رینج پیسې کومه دی، پیسې په اماونټ کې لیکل سوي دا ښه نه. کوس بند د ما ته د اکسس پیسې جمع کړل چې دونه کې دی نور جمع نه غواړي، فقط دا فارمول داسې راکاش کړي. د هر پروګرام د دی تا ته خپله جمع کړي چې دا پروګرام د څو کې ګور دلته ورډ ورسره انتخاب دی. زما په خبره سر نه خلاصېږي، یعنې دا ټول ورسره جمع کړه بس خلاص خپله درته راباسي. او اوس که ته سره ولاړ سئ پروګرامونه ورسوئ دلته زه دلته لیکم د زر څخه ما شروع کوم بس دغسې دا فارمول راکش وسره. دا ولې نه دي راایستلې؟ یو کار باید تاسو وکړئ. ګوره ما چې دا فارمول راکاش کړئ په دې ځای کې دلته چې شي وسوله دلته دی دغه هره خانه یو خانه را اړئ. نو تاسو به څه چم وکړئ په دې ځای کې به ودرېږئ په دا فارمول کې. دلته په ډي کې به هم اف څلور وي. اف څلور دا معنی چې ته دا خانه مه چینجوه، په دا خانه په ټولو کې دغه رقم راته راسي. کوربه دا هم ډېره مننه. او دغه هم اف څلور دا هم راته چینج وه انټر یې کړه. اوس یې داسې کش کړي دغه بله خانه چینج کړه
دغه د آی کالم دوه مره دا چینج که دا په فوټشاپ واړو په کولا ډرایو واړو خو دا نورې مره ته چینج و داسې راکش کړي تا ته وایي چې تا ته د اکسي څخه 20000 افغانۍ عاید راغلی د فوټشاپ څخه 200 راغلی د کولاډرا څخه 200 راغلی دا څخه 200 راغلی د جس څخه 200 راغلی دا سخت خبرو په دې ډول سره تاسو کولی شئ سم فنکشن استعمال کړئ یا مثلا تاسو په دولت کې تا ته وایي چې ته ما ته وښیې چې مثلا فرض کړه جنرالات څونه پیسې وړي مثلا دا څونه پیسې وړي دغه څونه پیسې وړي ته دا په سم کولی شئ یا موږ په پوهنتون کې موږ 4-5 رتبې استادان لرو پوهنیار لرو پوهنمل لرو پوهندوی لرو پوهنوال لرو پوهاند لرو دی ما ته معلوم کړه چې څو پوهندان څو معاش ما څخه وړي پوهنیاران څو معاش ما څخه وړي زه عین دلته راځم په دې ځای کې نو دا اوس زه چې لیکم زما څخه وخت غواړي تاسو پوهنیار او پوهنمل دا حاصل کړئ زما زه راځم فرض کړم پوهنیار لیکل شوی دا رقم پوهنمل لیکل شوی پوهندوی او بل په دې ځای کې دی لیکل شوی پوهنوال تاسو فرض کړئ دا کسان زموږ دپاره چې دي پوهندوی دي او دا زموږ دپاره پوهان دي اوس دوی موږ ته ما ته معلوم کړه چې پوهندان ما څخه څونه معاش وړي دا چې اوس موږ معلومو زور غواړي فقط زه ما دلته راځم تعداد خو مالته فارمول اجرا کړی دي دلته ما لیکم چې پوهنیار دلته لیکم پوهنمل په دې ځای کې لیکم پوهندوی زما په خبره سره هلته مې پوهندوی ته لږ ته ټکي نه جوړ کړي ګوره دا ټکي لا ورنه کړي لا دونه غلطي رامنځته کړي پوهنوال پوهان زه ورته وایم زه چې راپور کوم زه دونه وخت نه لرم پس استادان چې لیکو په اتما ډول موږ ته معلومیږي زه ورته وایم چې دونه پوهنیاران معاش وړي دونه پوهنملان یې وړي دونه پوهندوی یې وړي دا یې چیز شو دا یې معاشات شول که غواړم چې زه شمېر معلوم کړم چې پوهنیاران څو کسان دي پوهنملان څو کسان دي دا څو کسان دي دا هم عین اسانه معلومیږي عین موږ تاسې کاونټ اف ویلی دي سم اف معنا جمع کړه کاونټ اف فقط راته حساب یې کړه قوس کلاس دی وایي رینج کومه دی رینج زموږ دپاره کم رینج دی زموږ دپاره دا وارې پروګرام دلته یعنې دا رتبې دي دا به انتخاب کړي کاما کرایټریا مې څوک دی کرایټریا مې دا رتبه ده قوس بند اوس قوس بند دی تو ته دغه خانه مرته چینج و اف 4 بټن پرس کړي دا مه چینج و دا نور چینج کړه اوکې که جلس کسه پوهنیاران لري دا ما داسې راکش کړه زما راپور ډایرکټ جوړ شو دغونه کسان پوهنیاران دي دونه پوهنملان دي که زه راولاړ سم دا نفر پوهنمل شو زما پوهنمل ولیکمه اوکې که ډایرکټ راته یې پوهنمل دونه شو سمنوس پخلا دا تاسو نور ښایسته کولی هم سي پسې مثلا تا ته ته ماته وښیې 100% پوهنیاران لرې 100 پوهنملان لرې دا زه راځم اول به دغه ټوله سره جمع کوي انټر کړه اوس زه غواړم چې دا معلوم کړم چې زه 100% د فیصدۍ په اساس شو ځینې ادارو کې تاسو کار کوئ ته ماته 100% نارینه چې 100 ښځې بیا تاریان تللی چې دا نو ولا څنګه راوباسم ډېره اسانه خبره ټول مو سره جمع کړل دغونه کېدی اوس نو زه غواړم چې د سلو د قراره معلوم کړم چې د سلو د قراره څو کېدی دا چې ته د سلو د قراره معلوموې ډېره اسانه مساوي دغه تعداد تاسو به ضرب کړئ په څو کې په سلو کې دا خانه ضرب سل تقسیم یې کړه پر څو باندې پر عمومي مجموعه باندې انټر کړه دا معنا چې 14% زموږ په پوهنتون کې پوهنیاران دي دغونه پوهنملان چې ټول تا ته راباسي دا ولې دا رقم غلط یې راوستی دا په دې خاطر غلط راوستی چې ما دلته دغه خانه چې شکل سره پر اجرا کړل سره دا بله خانه باید موږ ته شکور ته چینج کړو راته په دې ځای کې زه راځم زه ورته ته دا خانه مه راته چینجو کومه خانه مه راته چینجو دغه خانه په ټولو کې دغه خانه راوله اف 4 راته راوله ولې دا خانې ورته چینج کړه انټر کړه که دا راکش کو دی ماته وایي چې ستا دونه فیصده پوهنیاران دي دونه پوهنملان دي دونه دا دلته تاسو هغه راونډ اپ هم پر اجرا کړئ در سره اوس موږ ته وایي چې زه پوهنتون ته راپور کوم زه ورته وایم 15% پوهنیاران دي 18% پوهنملان دي دونه چې دونه دي سره
څونه اسانه خبره شوه. ګراف چې ورته جوړو ګراف یې بیا زه دا رقم جوړم عین دغه بېرته را کاپي کړم په دې ځای کې یو دلته یو کالم بل اضافه کوم را بل اضافه کوم انسرټ را دغه رتبې بیرته ته ماته را کاپي کړه کنټرول سی کاپي دلته یې پیسټ کړه. ګراف چې زه ورته جوړم په کدی ما داسې انتخاب کوم د پای ګراف مې انتخاب کړی نور زما راپور د اتما ډول والا خپله راته جوړېږي. زه دونه وخت نه لرم چارې یو بل دغه کوم شکل کوم او اوس که زه انټري کوم زما پیسې دې ډایرکټ تغیرېږي. مثلا زه راځم دغه ماشات یې ورته تغیر ویم زه دا نفر پوهنیار کوم پوهنیار پیسې دې کې اوس د څه تغیر راځي. زه راځم دا مثلا چې کومه پوهنمل بګو سره پوهنمل یې کوم دا کاپي کړه کنټرول سی کاپي پیسټ وینې څه تغیرېږي په دا پیسې دې کې ما دا یې سوانه دا اوس ګورئ تاسو د پوهنمل پیسې دې وګورئ سوده د پوهنمل ده شن 25 یاوه زه راځم دغه سوده نه دغه کوم ایسته کوم کنټرول پیسټ سوس ولا سلو یعنی په اتما ډول چینجز فقط زما زه راپور کنټرول کوم ټول په اتما ډول وځي. نو دا مې تر چش په درته ولا تر سمپ او تر کاونټ په پرې چې سمپ مشخص خانه جمع کې کاونټ مشخص خانه را ته حساب